بسم الله الرحمن الرحیم. زویم ګل حسین او تاسو ګورئ هوم اف بایولوژي یوټیوب چینل. نن به موږ شروع کوو کلاس 8 په ساينس کې یونټ نمبر 9 چې د هغې نوم دی ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن اف لایټ. د ریفلیکشن په باره کې به تاسو په کلاس 7 کې ویلي یا به تاسو د دې نه مخکې په پرایمري کې تاسو ویلي یو نوم به تاسو اورېدلی ریفلیکشن. نن موږ په دې خبره کوو چې ریفلیکشن اف لایټ چې دی څه ته وایي. نو ما ډیفینیشن لیکلی دی دې چپټر کې موږ پوره تفصیل وایو چې ریفلیکشن څه ته وایي، ریفریکشن څه ته وایي، د دې لاس چې دی هغه کم دی. خو اول د ډیفینیشن وایم هغه وکړه کې چې ریفلیکشن اف لایټ چې دی څه ته وایي. Reflection is the change in the direction of light when it strikes a surface. Reflection of light دی ته وایي یا سمپل ریفلیکشن دی ته وایي چې کله رڼا په یو سیز باندې ولګي او هغه خپل ډایرکشن چینج کړي نو د رڼا دې ډایرکشن چینج کولو ته ویلی کېږي ریفلیکشن. یا زه په ساده پښتو باندې ووایم چې کله رڼا په یو سرفیس باندې ولګي او دغه رڼا چې دا خپل سمت چینج کړي او واپس باونس کړي نو دغه ته موږ وایو ریفلیکشن. په دې کې یو ټکی ما لیکلی دی سرفیس. دا پکې ډېر زیات اهم دی. یعنی کله چې رڼا په یو سرفیس باندې لګي نو دا سرفیس چې دی دا ضروري دی. رڼا به الو خپل ډایرکشن چینج کوي چې دا رڼا چې دا جذب نشي. کله چې رڼا په پلاستیک باندې ولګي نو دا رڼا چې دا زموږ سره جذب کیږي. اوس سرفیس چې دی دا زموږ سره دوه قسمه دی. یو سرفیس داسې چې هغه بالکل همواري بالکل معیني لکه آئین. په آئین باندې چې کله رڼا ولګي نو دا رڼا واپس تمبه کیږي، واپس چې دی باونس بیک کیږي. نو دغې ته موږ وایو ریفلیکشن. فرض که زه داسې ولاړ یم او شاته چې دا یو کمره ده یا یو سټور روم دی په هغې کې تیاره ده او زما په دې لاس کې چورباتي ده. نو دا چورباتي چې زه مخامخ داسې ونیسم نو شاته چې کوم سټور روم دی نو هغه چې دی نه رڼا کیږي. که مخامخ زه آئین ونیسم او دا چورباتي زه مخامخ آئین ته ونیسم نو دا رڼا چې دا به واپس باونس بیک شي او شاته چې کوم سټور روم دی تیاره دی نو هغې ته به رڼا چې دی ورسي. نو دې ته موږ وایو ریفلیکشن. نو په ریفلیکشن کې سرفیس چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. دوه قسمه سرفیس داسې وایي. یو ما بالکل لیکلی دی پلین یعنی بالکل هموار لکه آئین. بل ما لیکلی دی رف. د آئین نه علاوه چې بل کوم سرفیس وي هغه زیګزیګي نو هغه زموږ سره رف سرفیس دی. نو څه وایي چې کوم زموږ سره پلین سرفیس دی یعنی زموږ سره آئین دی رڼا چې کوم ریز دي نو هغه را روان دي په یو ډایرکشن باندې او داسې ځل کې دا باونس بیک کېږي. څونه ریز چې رالو او په دې آئین په دې سرفیس باندې ولګېدو نو دغه ټول ریز چې دي دا به په یو ډایرکشن باندې چې دی واپس ځي. نو دې ته موږ وایو ریفلیکشن اف لایټ. دلته کې ما لیکلی چې باونس بیک ان سیم ډایرکشن. د رڼا دا ټول ریز چې دي دا به په یو ډایرکشن کې بالکل څه ځي دا به واپس ځي. ټیک شو؟ اوس د دې په مقابله کې دا بل سرفیس دی چې دا سرفیس څه دی دا بالکل رف دی. مطلب دا دی چې دا آئین نه دی. دا چې دی زیګ یو سرفیس دی. د آئین نه علاوه یو بل سرفیس دی. نو د رڼا دا ریز رالو په دې سرفیس باندې چې ولګېدو کوم سرفیس چې څه دی رف دی نو دا ریز ترپسې چلو شي ډیفیوز اوی ایرریګولرلی. ډیفیوز موږ دې ته وایو ادر اودر بیکرنه. نو کوم ریز چې دي دا به اخوا دېخوا په ډایرکشن کې چې دی ځي. وایي په ریفلیکشن کې بالکل سیم ډایرکشن باندې چې دی واپس لاړو باونس بیک شو. خو دلته کې زموږ سره څه چلو شو دا ریز چې دی زموږ سره ډیفیوز شو. یو ریز چې دی په دې طرف لاړ، یو ریز چې دی په دې طرف لاړ، یو چې دی په دې طرف باندې راغی. نو د دې ریز واپس چې کوم باونس بیک شو د دوی ډایرکشن چې دی سیم نه دی. نو دې ته موږ ریفلیکشن چې دی نشو ویلی. ریفلیکشن کې دا ضروري ده چې رڼا په یو څیز باندې ولګي او هغه ټول ریز واپس خپل ډایرکشن یعنی خپل سمت چینج کړي نو هغې ته موږ وایو ریفلیکشن. لاز اف ریفلیکشن چې کله موږ وایو په لاز اف ریفلیکشن کې څه خبره ده څه وایي په دې کې به دا خبرې چې انګل اف انسیډنس از ایکول ټو انګل اف ریفلیکشن. کله چې د رڼا ریز راځي په یو څیز باندې زموږ سره لګي ټیک ده نو دا به یو انګل جوړوي هغې ته موږ وایو انګل اف انسیډنس. دا چې کله خپل ډایرکشن چینج کوي واپس باونس بیک کیږي نو هغه به بل انګل چې دی هغه جوړیږي
هغه ته مونږ وایو انګل اف ریفلیکشن. نو کله چې زموږ سره ریفلیکشن کیږي رڼا راځي په پلین سرفیس باندې ولګي واپس خپل ډایرکشن چینج کی باونس بیک شي کدا دوانه انګل چې دی هغه برابر وي نو دې ته مونږ سوایو لاس اف ریفلیکشن یعنی انګل اف انسیډنس از ایکوال ټو انګل اف ریفلیکشن. په دې کې بس خبره شي کوي دلته کې دا رڼا ده دا رڼا چې دا را روانه ده نو دا رڼا چې دا رڼا د څه ده دا د سورس ده یعنی دا لایټ چې دی دا را روان دی دلته کې په دې پلین سرفیس باندې لګي نو دا زموږ سره سورس دی. دا رڼا چې دا واپس یعنی دا لایټ چې دی واپس ریفلیکټ کیږي باونس بیک کیږي هم د پلین سرفیس نه په سیم ډایرکشن باندې. ٹھیک شو اوس د منځ دا کومه کرښه چې دا زموږ سره نارمل اکسس دی دې دوه انګل ته مونږه د 90 انګل نه چې دی هغه مونږه ګورو دا انګل چې دی دا زموږ سره 90 ډیګري باندې دی. ٹھیک شو نو که پرس که انګل اف انسیډنس برابرۍ د انګل اف ریفلیکشن دا زموږ خبره زموږ سره صحیح ده د لاز اف ریفلیکشن دی. نو په 90 انګل چې کله مونږ دې ته ګورو انګل اف انسیډنس په زموږ سره سوی دا به 60 دا چې واپس باونس بیک کیږي دا هم زموږ سره 60 نو دا دواړه برابر شو نو مطلب دا دی دلته کې ریفلیکشن چې دی هغه وشو. ٹھیک شو ها اوس دا کوم ری چې را روانه ده د لایټ د سورس دا کوم ری چې ده دې ته مونږ وایو انسیډنټ ری. انسیډنټ ری څه دی ray that strikes the surface هغه ری د لایټ هغه ری چې هغه سرفیس څخه سټرایک کوي ټچ کوي دا اوس رااله دلته کې دا څه شو دا سرفیس ټچ کو نو دا زموږ سره انسیډنټ ری ده. دا ری چې دا واپس ځي باونس بیک کیږي نو دغه ته مونږ سوایو ریفلیکټډ ری. ری that bounces back هغه ری چې هغه واپس کیږي باونس کیږي واپس ځي نو کپارس کدا دواړه برابرۍ نو مونږ وایو چې دا لاز اف ریفلیکشن دی. په دې کې نورې خبرې هم دي هغه چې مونږ مخکې کوو او دا خبره چې دی تاسو وپېژنئ. ګورئ ریفلیکشن اف لایټ لپاره دا ضروري ده چې سرفیس چې دی هغه به تاسو سره صحیح هغه به سموث وي هغه به بالکل پلین وي. دلته کې مونږ اشاره ورکوو آئنده کله چې رڼا په یو سرفیس باندې لګي نو دغه رڼا چې دا د دې چې څونه ریز دي دا به واپس په سیم ډایرکشن باندې چې دی هغه ځي باونس بیک کیږي به نو دې ته مونږ وایو ریفلیکشن. شرط پکې دا دی چې پلین سرفیس وي چې هغه سرفیس چې دی هغه ابزربنټ نه وي مطلب دا دی رڼا رااله ریز رالو په یو سرفیس باندې ولګېدو نو هغه ابزرب شو چې ابزرب شو نو بیا به زموږ سره ریفلیکشن چې دی نه کیږي لکه مثال زموږ سره پلاستیک دی نو دوباره ته به مو کوي د پلین سرفیس نه چې کوم ریز دی واپس پځي کوم چې رف سرفیس دی نو دا ریز چې دی دا به ریډیوس کیږي اخواتی خوازي به دا زموږ سره رف سرفیس دی. لاز اف ریفلیکشن کې د ټولو اهم خبره دا ده چې انګل اف انسیډنس په برابرۍ د انګل اف ریفلیکشن کوم رڼا چې د سورس نه راځي کوم ریز چې دي هغه زموږ سره انسیډنټ ریز دي یا انسیډنټ ری ده کوم ریز چې واپس ځي دا زموږ سره ریفلیکټډ ریز دي یا ریفلیکټډ ری ده. ٹھیک شو ها اوس د دې انسیډنټ ری کوم ډایرکشن چې دی د ریفلیکټډ ری کوم ډایرکشن چې دی دا دواړه سیم پکار دي په 90 ډیګري دلته کې موږ دې ته ګورو نو دا دواړه انګل چې دي زموږ سره 60 ٹھیک شو نو د سرفیس خبره به کې اهم ده د ډایرکشن خبره به کې اهم ده په لاز اف ریفلیکشن بیا زموږ سره د انګل خبره اهم ده او چې د منځ دا موږ ګورو دې ته موږ په 90 ډیګري باندې دې ګورو بل انسیډنټ ری څه ته وایي او د هغې نه علاوه ریفلیکټډ ری چې دی دا څه ته وایي. نو که دا ټاپک تاسو وګورئ په تفصیل باندې کلاس 8 سټوډنټانو لپاره دا ډېر اهم دی که بل څوک هم په ریفلیکشن باندې چې دی نه پوهېږي نو دا تاسو ځان سره چې دی نوټ کړئ کمې بیشې پکې څه وایي ماته چې دی په کمنټ کې ووایي چې کوم پوه کسان زما د ویډیو ګوري څه کمې پکې ماته په کمنټ کې ووایي که نه یې پکې نو ستاسو رایې چې دی هغه زموږ لپاره ډېرې زیاته اهمه ده. یو څیز زموږ نه پاتې شوی یا چې دی مسټیک شوی تاسو ماته په کمنټ کې ووایي بل یو چې دی موږ ډېر زیات خوشحالي وو ځکه چې دا ستاسو سجیشنز دي. فیسبوک پیج یا یوټیوب چینل کوم ایجوکیشنل چینل چې دي د هغې د جوړولو لپاره ستاسو سجیشن چې دي هغه اهم دي خو په پازیټیو وی باندې. نو که ستاسو ماشومان چې دي په دې باندې نه پوهېږي دا ول تاسو چې دی ډاونلوډ کولی هم شئ وګورئ نو دغه چې دی یوټیوب بجلي هم نه بیا پکې چې ډیټا نه نو دا پکې چې دی پراته دې پسې را روان لیکچر چې دی انشاءالله زه ټول تاسو ته وکړم خپلو ملګرو سره کوم چې نه پوهېږي د هغو سره چې دی ضرور شیر کړئ انشاءالله میلاو شو بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر